السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ورور ولي الله مزل بل ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دروخه یم چې څنګه کولای شئ چې خپل موبایل نه د زمانو ډیلیټ کړئ شوی تصویران ویډیوګانې هر څه چې وي هغه خپل موبایل ته واپس راولئ. مطلب تاسو څو وخت نه موبایل اغستی وي او استعمالوئ تاسو نه هر څه ډیلیټ شي تاسو ډاکومنټس یا څه وي هغه تاسو خپل موبایل ته ډیر په اسانه طریقې سره واپس راولئ. خو دې نه مخکې زه تاسو درخواست کوم زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. د دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هغه اپلیکیشن موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې تاسو هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ دغه اپلیکیشن کولاو کړئ. ما دا اپلیکیشن چې زه کله کولاو کوم تاسو له دلته اپشن راکړی دی سکین فوټوز ریکارډ فوټوز. مطلب هغه هر څه چې وي هغه تاسو خپل موبایل ته واپس کړئ. مطلب تاسو موبایل چېرته ماشومان یوز کړي تاسو د کار څه وي هغه ته ډیلیټ کړي نو که تاسو کتلی وي چې ډیلیټ شي نو هغه بیا واپس نه راځي. نو دې اپلیکیشن په ذریعه هغه تاسو ډېر په اسانه طریقې سره خپل موبایل ته واپس راوستلی شئ. زه به په سکین فوټوز باندې کلیک وکړم. ټیک ده زه چې کله په دې باندې ما کلیک وکړو نو تاسو کتلی شئ دا به اوس څه وکړي دلته دې سکینینګ شروع کړو. نو دا سکینینګ به لږ ټایم هلي ځکه چې ما موبایل اخیستی څونه وخت ما استعمال کړی څه ما ډیلیټ کړي دی با ټول لالي. نو زه به یې په منځ کې سکیپ کړم چې کله دا واپس سکینینګ پوره شو نو تاسو ته به زه وښیم چې دا څنګه څه واپس شو. اوس وګورئ تاسو کتلی شئ په زرګاو تصویران چې دي کوم چې ما خپل له موبایل نه مطلب موبایل چې ما کله نه اغستی دی استعمالوم هغه هر څه چې زما نه ډیلیټ شي دي یا ما ډیلیټ کړي دي هغه واپس ما له دلته راوستو. ټیک ده اوس چې تاسو څه شی واپس ریسټور کول غواړئ هغه به تاسو د دې ځای نه څه کوئ سلیکټ به کوئ. چې کله سلیکټ کوئ دلته تاسو له دا آپشن راکړی دی په دې باندې به کلیک وکړئ دا به واپس تاسو موبایل ته څه شي ریسټور دلته وګورئ ما له یې راکړو ریسټور سکسسفولي. مطلب چې دا زما موبایل ته واپس رالو. اوس چې زه خپلې ګیلرۍ ته لاړ شم تاسو ته زه د ګیلري نوم وښیم چې په ګیلري کې به دا څه شوي دا به واپس ریسټور شوي وي ما سره. ټیک ده دا تاسو لاندې راشئ دلته تاسو چې وګورئ ما چې کوم شی ډیلیټ کړی و هغه زما موبایل ته څه شو واپس هی دی ریسټور شو. نو په دې اپلیکیشن په ذریعه تاسو ډېر په اسانه طریقې سره خپل کلونو ډیټا چې دا خپل موبایل ته واپس ښه په اسانه طریقې سره راوستلی وي. که ستاسو نه په څه غلطۍ سره ډیلیټ شوی خپل موبایل ته واپس راولئ ښه په اسانه طریقې سره. نو ملګرو امید لرم نننۍ ویډیو به خوښه شوي. که خوښه شوي نو لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ د ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.